د دې وظیفې کولو سره یوه فایده دا ده چې د هر طرف نه به درته سلامونه وي. رب العالمین به تا ته یو قسم لا هیبت، محبت او رعب داب درکړي. د هر چا په زړه کې به د ستا مینه پیدا شي. او دویمه فایده د دې وظیفې کوونکي دپاره دا ده چې کوم انسان د یا ذل جلال والاکرام وظیفه کوي نو الله جل جلاله به هغه د مخلوق د محتاجۍ نه مستغنو ګرځوي، یعنی مخلوق ته به رب العالمین محتاجه کوي. نو زما ورونو او خویندو، نن درته د الله جل شانه یو داسې نوم درته ښیم او داسې جلالي وظیفه درته ښیم چې کله هم تاسو د دې وظیفې ذکر شروع وکړئ تاسو ته به خپله پته ولګي، خپله به تاسو ته اندازه ولګي چې الله جل جلاله په دې وظیفې کې څومره لوی پاور ایښودی دی، څومره لوی کمال پکې رب العالمین ایښودی دی. که یو انسان وي او هغه سره څوک مینه او محبت نه کوي، لکه بعضې ملګري وایي نه را باندې څوک اعتماد کوي او نه را سره څوک مینه او محبت کوي، یکې تنها یمه، څه مصیبتونه دي به زما پې باندې سر دي او څه غمونه دي نو هغې باندې زما سر دی. نو نه را سره څوک مینه کوي، نه را سره څوک چې دی هغه محبت کوي، بس یکې تنها دغه رنګې ناست یمه. نو هغه رونه چې په دنیا کې ورسره هېڅوک مینه نه کوي، که هغوی هم د یا ذل جلال والاکرام وظیفه راونیسي نو الله رب العالمین به دوی ته یو ډېر لوی هیبت او ډېر لوی محبت ورکوي. د خلکو په زړونو کې به د دې خلکو مینه او محبت پیدا شي. دا داسې پاورفل وظیفه ده او د هر طرف نه به تا ته سلامونه وي، یعنی رب العالمین به تا ته دومره لوی قبولیت او شرافت درکړي. بله فایده دا هم ده د یا ذل جلال والاکرام چې کوم یو انسان دا وظیفه کوي پابندۍ سره نو هغه انسان به رب العالمین د مخلوق نه مستغني ګرځوي. رب العالمین به د دې انسان زړه د غنا نه ډک کړي. او که کوم یو انسان د یا ذل جلال والاکرام وظیفه کوله، که د انسان غریب وي نو رب العالمین به مالداره کړي او دومره مال دولت به ورته رب العالمین ورکړي چې چاته به دی به بیا د چا په در کې ونه درېږي او چاته به رب العالمین محتاج نه کړي. دا د الله جل جلاله داسې مبارک او داسې جلالی هم دی. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه هم درته ښیم او دا وظیفه به څومره کوو، په کوم وخت کې به یې کوو، د هغې وختونو او هغه طریقه درته ښیم. د ټولو اول بعض دیرونه او بعضې خویندې دا وظیفه غلطه کوي، هغوی یې داسې کوي یا ذوالجلال والاکرام چې داسې کول غلط دي. یا ذوالجلال والاکرام وظیفه کول غلط دي، بلکې تاسو به وایئ یا ذل جلال والاکرام. په دې ذال باندې به پیش نه وایئ، زبر به وایئ ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام دغسې به وایئ. او طریقه یې دا ده چې د هر فرض لمانځه نه پس، یعنې دې سره 5 واړه وخته لمونځ په پابندۍ سره کوي او د هر فرض لمانځه نه پس به 50 کرته یا ذل جلال والاکرام وظیفه کوي. او د دې نه علاوه چې څومره تا ته وخت میلاویږي په ناسته ملاسته ولاړه په هر حالت کې چې د ستا په خولې باندې یا ذل جلال والاکرام وظیفه شروع وي، دا عمل تاسو پابندۍ سره روزانه کوئ، انشاء الله په لږ وخت کې دننه لږې ورځې به لا تېرې نه وي چې رب العالمین به تاسو ته دومره لوی محبت او دومره لوی هیبت درکړي چې د هر طرف نه به تاسو ته سلامونه را روان وي. د هر چا په زړه کې به د ستاسو دپاره ځای وي او هر یو کس به تاسو سره د مینې او د محبت په نظر باندې ګوري. نو محترمو، ډیره زیاته زبردسته او ډیره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله. نو بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی او هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.